د ټولو نه لوی اختر مو ډېر مبارک شه. دویم دا که چېرې تاسو غوښه ډېره زیاته خوړلې وي او ستاسو ازمه په صحیح طریقه باندې نه وي، ستاسو معده ګیس جوړوي، خېټه یا د دې سره تاسو کوم خوراک کړی وي هغه زر ازمیږي نه او نور خوراک ته مو زړه نه کېږي، نو داسې یو څو طریقې زه تاسو ته ښیم. که چېرې په دې طریقه باندې تاسو نور خوراک ورسره کوئ یا همدغه غوښه خورئ نو ستاسو ازمه به هم بهتروالي طرف ته ځي. د دې سره ستاسو په معده باندې بوج راتلل یا ګیس جوړېدل، باریپن راتلل دا به ورسره هم کمیږي. د ټولو نه اول کله هم چې تاسو خوراک وکړئ نو په هغې پسې هرګز تاسو سملې او کینې مه بلکې 20 منټو دپاره خامخا ورپسې تاسو ګرځېږئ. دویم دا چې ګرمې او تړمې اوبه څښئ چې د دې سره ستاسو په معده باندې کوم باریپن راځي اینډ ډایجیشن وي هغه ستاسو بهتروالي طرف ته ځي او دا باریپن ختمیږي. او که چېرې تاسو یخې اوبه پسې څښئ نو دا ستاسو د معدې چې کوم ازمېدل دي کوم ډایجیشن دی هغه سستوي. دریم دا چې لسی او ماسته ورسره خامخا خورئ چې دا ستاسو په معده کې کم ازمیدل دي کم ډایجیشن دی د خوراک هغه بهتروالي طرف ته ځي. څلورم دا چې د ادرک والا چای پسې خامخا څښئ. څه ټایم هم تاسو چای څښئ نو په هغه کې ادرک خامخا اچوئ چې دا ستاسو په خېټه کې او په معده کې کم ګیس جوړېږي هغه ستاسو کموي، د دې سره باریپن هم کموي او ازمه بهتروالي طرف ته بوځي. پنځم دا چې په خوراک پسې کولډ ډرنک هرګز مه څښئ، که بیا هم څښئ نو لږ څښئ. او څښلو نقصانات دا دي چې ستاسو کومه ازمه ده هغه سستوي او زر به ستاسو ازمه نه کېږي او ستاسو ازمه خرابوي او په معده کې ستاسو تیزابیت زیاتوي. او د ټولو نه آخري چې کوم پوینټ دی هغه دا دی چې کله هم تاسو غوښه خورئ یا نور خوراک کوئ نو سالاد او لیمبو پکې خامخا استعمالوئ چې د دې سره ستاسو ازمه بهتروالي طرف ته ځي. په معده باندې باریپن، ګیس جوړېدل، قبض جوړېدل دا به انتها زیات ورسره کمیږي. دې نه علاوه که چېرې ستاسو په ذهن کې څه سوال وي څه تپوس وي هغه تاسو په کمنټ کې موږ ته لیکلی شي. او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کولی شي. او که چېرې خالص علاجي تاسو ته پکار وي نو هغه تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي. شکریه، الله حافظ.